وی زما خوره چې تبا ده نو په وجه د مولا ده او چې روک شي مولیان جوړ بشي پښتونستانه. نن سبا د پښتونخوا مولیانو طبقه زمونږ د نېشنلستانو د قام پرستو وروڼو نښه ګرځېدلې، ټارګټ یې ګرځېدلی دی او د دې ځمکې تباهي، بدحالي، اقتصادي کمزوري دا ټول راواغستل د مولا په جولی ورواچول چې ستا د وجې دا هر څه شوي دي او کتل لارې نه خواشي مونږ قام پرستو خلکو ته دا ځمکه پرېږدي دا به مونږ ستا نه ډېره ښه آباده کړو، مونږ له د دې چل ډېر ښه راځي. دا یو غټه دعوه کېږي نن سبا میډیا باندې. بیا د افغانستان نم خلک راځي د پښتونخوا په مولیانو باندې نیوکې کوي چې دا د فوج نوکران دي، دشمنان دي، د دې د لاسه پاکستان او پښتونخوا تباه ده. نو نېشنلزم کې چې کله انسان افراطیت تورسي ایکسټریمزم ته، کوم چې نن سبا پښتانه ځوانان نېشنلزم قام پرستۍ کې افراطیت ته رسېدلي دي، د هغې نظر بیا سیاست باندې همیشه ډېر وړوکی شي. که ستا نظر مخکې دونه و چې څومره ته فنډامنټلیسټ کېږي، افراطي کېږي، ستا نظر به را کمزوري کېږي. نو د پښتونخوا مسایل د دې 10 کالو نه دي، دا قام د دې 13-15 کالو نه دی تباه، دا جنگ د دې 13-15 کالو نه دی. زمونږ جغرافیه باندې جنگ مسلسل د 300-250 کالو نه شروع شوی دی. خو افراطي فنډامنټلیسټ فکر چې ته کله ولري ته به 13-15 کالو ته ګوري او د هغې الزام به په یو نه یو طبقه باندې ورچي. چې کله فراخه فکر لري د دې جغرافیې ټول مجموعي عمومي او بیا تاریخي حقایقو ته به ګوري. نو راځئ زه د مولا دفاع دنه نه کومه، خو زه حق پرست یم نو زه به ته حقه خبره وکړم. حقه خبره دا ده چې د دې ځمکې نېشنلستان وایي چې ټولو نه اول موږ ته خپله ژبه مهم ده. نو که مولا پسې مونږ نیوکه کوو، کم سے کم مولا له دا کریډټ خو ورکړو چې دا ژبه زمونږ پښتو لیکلې شکل ته مونږ ته مولا راوړې ده. پیر روښانه د بایزید پیر روښان نه مخکې دا ژبه چا نه ولیکلې، ټولو نه اولنۍ نسخه د هغه وه او مولا مونږ ته دا زمونږ دا ژبه چې مونږ نېشنلستان په ډېر خفه کېږو، ډېر پرې نازېږو، مولا مونږ ته لیکلې شکل کې محفوظه کړه او لاندې تسلسل کې را روانه ده. دا کریډټ مولا ته ورځي، دا نېشنلستانو ته نه ورځي. دویم، د ځمکې ساتنه او د ځمکې خرابېدله د مغلو خلاف، د انګریزو خلاف، د دې وطن ساتل چې دی که نه، د دې وطن جګړې کول او د نېشنلستانو د قام پرستو خلکو کریډټ اخیستل چې موږ پښتنو دلته هر دشمن ته ماته ورکړې ده. خو دا خلک دا خبره نه کوي چې دا ټول مولیانو، دا ډې مولا، چکنور مولا، مولا پاینده، سرتور فقیره، حاجي صاحب تورنګزی، ایون احمد شاه ابدالي په خپزان کې مولا، بیا حاجي دغه فقیر او فی پی. د دې ځمکې دپاره ټولو نه زیات جنګ، ټولو نه زیات ساتنه، ټولو نه زیات د دې ناموس دپاره مولا چنګېدلی دی دا 300 کاله. نو بېشکه په اوسني وخت کې مولا سره زمونږ اختلاف دی، په اوسني وخت کې، خو مونږ د مولا تاریخ نه دا کریډټ هغه نه اخیستی نه شو چې دې ځمکې دپاره ټولو مولیانو قربانۍ ورکړي دي او دا ژبه یې ساتلې ده. نو دا دعوه غلطه ده چې مولا د وجې دا ځمکه روانه ده، دا د 300 کالو نه سامراجي طاقتونو د وجې دا مسله تر اوسه پورې تباهۍ کې ده، بدحالۍ کې ده. دویمې خبرې له راځم، قام پرستانو په میډیا باندې ایکسټریمزم ته افراطیت ته ووتل چې که مولا ختم شو، الاله کې مړه کې مولا، دا ځمکه به د دې که دا ژوندي وي دا ځمکه به امن ونه ګوري. دې سره هم زه اختلاف لرم. هغه ځکه چې نېشنلزم معنا د قام سره مینه ده، د ځمکې سره، د ولسونو سره. نو هغې کې ستا قام ته چې کوم مسایل دي د هغې حل روباسل دي. د پښتنو په ځمکه باندې غربت ډېر زیات دی، ډېر ماشومان چې دی هغې ته د درس ویلو اپرچونټیز نشته، د خوراک اپرچونټیز نشته، د ساتنې، د روغنې، د هر څه اپرچونټیز نشته. نو مولا په دې باندې لاس کېږدي او مولا سره یو مدرسې سیستم دی، یو اکنامک سیستم ورسره موجود دی په مدرسې په شکل کې، چې هغه د قام نه هغه ماشومان اخلي چې مور او پلار یې نشي ساتلی، هغه لوی کې بېشکه نظریه خپله ورکړي، ویې ساتي، محفوظ یې ساتي، امن کې ساتي او لوی کې خوراک ورکړي. آیا زمونږ قام پرستو تر اوسه پورې د پښتون د قام ساتنې دپاره داسې ارګنایزیشن جوړ کړی دی، داسې یو سیستم مونږ لرو چې د قام ماشومان مونږ وساتو؟ ځکه قام پرسته سړی دعوه کوي چې قام سره ټولو نه زیاته مینه زه کوم، مونږ څه لرو؟ نتنګ. راځو بلې خبرې له د قام پرستو خلکو یو بل ویاړ افتخار کوم چې په تاریخ باندې چې موږ هر چاته ماته ورکړې ده، نو هغې مثال ما درکړو چې هغه جګړې زیات تر مولیانو کړي دي، دا کریډټ به مولا ته ورکړي. بیا
د قام د پرمختګ دپاره په نېشنلزم کې چې ته قام دپاره لګې نو تا ته ایډیولوژي ډیره مهمه ده. د نېشنلزم ایډیولوژي ستا پریکټیس کیږي چېرته؟ پاکستان خو ماشومانو له په کتابونو کې پروپاګانډا ورکوي که نه، ماشومانو له ذهنونه یې که نه، پنجابي نظریه ورکوي که نه، د ټولو قام پرستو په بنیاد باندې. آیا د پاکستان ایجوکیشن سیستم په مقابل کې قام پرستو نېشنلستانو خلکو یو پیرلل ایجوکیشن سیستم جوړ کو چې په دې کې به مونږ ټول ماډرن جدید علوم چې دی په خپل ترجمه کو پښتو کې، په خپل به ماشومانو ته خایو، په خپل به ماشومانو له سرټیفیکیټ ورکو، په خپل به په دې ځمکه باندې خپل تاریخ هر څه په خپل کو. ځکه پاکستان سره خو زما اختلاف دی، په دې اختلاف په بنیاد باندې زه پیرلل ایجوکیشن سیستم جوړوم، پیرلل اکونومیک سیستم جوړوم، پیرلل کلچرل سیستم جوړوم. نو دا قام پرستو نېشنلستانو نه دي کړی، دا مولیانو کړی دي مدرسې په شکل کې. دریم کلتوري ټولو نه مهمه برخه نېشنلزم کې ستا کلتور کې ژبه هر څه تا ته ډېر زیات مهم دي، ستا رسومات، دود و دستور، ستا رواجونه، هر یو څیز. نو آیا د پښتنو په ځمکه باندې نېشنلست او قام پرسته سړي د پښتنو دود و دستور، د روایاتو، د رواجونو د دې حفاظت لپاره څه اداره مونږ لرو؟ ټول مجموعي په حیثیت پښتون قامه چې د پښتنو اتړونه، د ثوابې موخه، د 400 داسې د وزیرستان هغه د باجوړ دغه د دې ټول مجموعي تور باندې په حیثیت یو قام یو اداره کلتور د حفاظت لپاره قام پرستو جوړه کړې ده. nothing. There is absolutely nothing. د دې ټولو خبرو نه څه مطلب وروته؟ د دې نه دا مطلب وروته چې پښتون نېشنلزم په اوسني وخت کې دوه څیزونه دي زما په اند باندې. هغه دا د چې ته یو خو ډېره زیاته غوسه کولی شي، نو ته به ډېر بهترین نېشنلست قام پرسته وي. دویم ستا نه علاوه چې په دې ځمکه باندې کم یو افکار هم دي، که هغه د مولایزم فکر دی، که هغه لیبرل فکر دی، که هغه سیکولر فکر دی، که هغه نور هر قسمه فکرونه دي، که پاکستانی فکر دی، هغه ټول فکرونه ستا دشمنان دي. او څو پورې دا نور فکرونه ختم نشي، دا هر څه تا ته پاتې نشي، نو دا خوره نه سمیږي. د پښتنو په ځمکه باندې نن سبا نېشنلزم دا ګرځېدی دی. نو دا دوه غټ مسایل دي چې زمونږ قام پرسته نېشنلستونه پرې لږ فکر وکړي چې د کلتور ساتنې، د ژبې ساتنې، د ځمکې ساتنې دا ټول مولا کړي دي په تاریخ کې. بېشکه اوس ته هر څه روان دي، زه منم د سره هر څه ته اوس روان دي، خو په تاریخ کې دا هر څه مولا کړي دي، دا کریډټ ته نشو اخیستی. او د دې په ځای چې مونږ هر یو فکر په دې ځمکه ختم کو، دا فکرونه ځان سره یو ځای کو، ځکه چې دا کم مولیانو جګړه کړې وه دا نېشنلستان هم وو. مولا پاینده، سرتور فقیر، هډي مولا، چکنور مولا، دا ټول مولا سره سره نېشنلستانو. نو د مولا او د نېشنلستانو اتفاق د دې ځمکې ګټه ده، نه د یو بل ختموله. مننه.